ځوان ته پیغلې ته یاد دي ځکه یاد دي چې د دې وطن دردونه یې انځور کړي دي. زموږ مینه، زموږ ارزوګانې، زموږ راتلونکی په موږ چې څه تېرېږي هغه هر څه په خپلو نظمونو او خپل شعرونو کې تصویر کړي دي. ځکه په لر او بر کې ټولو خلکو ته دغه شعرونه یاد دي. ویاړو موږ او مننه کوو د عبدالله خان چې دومره ستر شخصیت یې نن دلته رابللی. زه ورته په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دردونه مو جدا دي، دردونه مو جدا دي خو درمان زمونږ یو دی. دردونه مو جدا دي خو درمان زمونږ یو دی. دا ځمکه مو ویشلې خو اسمان زمونږ یو دی. او راشئ رقیبانو چې یو بل له سترګې ښکل کړو. راشئ رقیبانو چې یو بل له سترګې ښکل کړو. نور هر څه مو جدا دي خو جانان زمونږ یو دی. پروفیسر بهزاده دانش صاحب په نامه د هغه رب مې ابتدا ده، په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. واجب الاحترام رحمان بنګس صاحب، ډېر زیات قابل قدر حاجي نسیم صافي صاحب، ډېر زیات محترم عبدالله صاحب، ډېر زیات محترم نزار لالا، بیخي زړه تراتیر پیر ممتاز ورکزی صاحب، ډېر زیات واجب الاحترام خالد اسرت صاحب، په سټیج باندې ناستو د پښتو ادب، د پښتو پښتونولۍ مشرانو، د دوبۍ کې متحده عرب امارات کې پښتنو شازلمو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول نه وړاندې خو زه د عبدالله لالا ما وی چې زه به مننه نه کومه، دومره ډېرې ونازولم، خو ځکه ډېره مننه یې ځکه کومه چې دومره لوی پور، دومره لوی بوج دا زه بېرته وطن ته نه شم وړی. نو لالا ډېره زیاته مننه. ممتاز ورکزی صاحب خبرې وکړي، زموږ پیر دی، زموږ مشر دی، موږ ته زده کړه کوو، زموږ استاد دی. څومره چې شاعري ستره ده، دغه شانتې شخصیت لوی دی. ما ته زه دومره نه یم، ما ته پته ده هغوی چې څومره خبرې وکړي. زه د نزار لالا نه هم بخښنه غواړم، هغه وایي چې مایک به څوک نه چیړي او ما ولا لاس ورولو، خو ځکه مې ور لاس ورولو چې د پښتو شمله مې په سر کړي، زما قد ولې بیا وایي داسې ټیټ سر نیولی، دا شمله چې چا په سر کړي سر یې ټیټ وي. نو زه د دې شملې لاندې ټیټ سر دا ډېر غټ ظلم دی. نو لالا زه بخښنه غواړم، دا شمله چې په کم سر نو باید چې هغه جګ وي، نو داسې زه بخښنه غواړم، په دې به خفه نه شي. یقینا زه ډېر زیات خوشحاله یم، لکه داسې خبرې کول داسې ډېر ګران کار نه دی، خو چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بې اختیاره ژړېدم نو ما به څه وي. ملا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي، ملا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي. او رامې غې په لاسو کې غنم نو ما به څه وي. دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي. او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي. دا درې شعرونه مې د یو دپاره وویل چې ممتاز صاحب ته د شعر ډالۍ شي. دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه مننه مو کومه. د غزل استادان ناست دي، د نظمونو استادان ناست دي، دوی د مخې غزل ویل دا بېادبي ده، خو د ممتاز صاحب نه، د خالد اسرت صاحب نه به موسی خیل صاحب هم ناست دی، د هغوی نه به زه اجازه غواړم. او د ملګرو ډېرې زیاته مننه کوم، ډېر وخت به نه خرابوم په خبرو باندې، ځکه چې استاد ډېرې خوږې خبرې وکړې، د هغې نه وروسته خبرې په کار هم نه دي. یو څو شعرونه د استاد په اجازه باندې چې په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت. په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت. ممتاز صاحب مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. او هو دا واخله، دا در واخله، ما په تړم اوبو وینځل. حضرت صاحب دا واخله
در واخله ما په تړم اوبه وینځل ما ته یاد شو خو زاړه شو د خطونو نه رنګ والوت مننه د غزل یو څو شعرونه ویم چې نری هغه به په اخره کې صحیح ده که چې نری باران دی او زه ولاړ یم نری باران دی او زه ولاړ یم زړګی مې وران دی او زه ولاړ یم دا وخت روان دی او زه ولاړ یم دا وخت روان دی او زه ولاړ یم ژوندون مې ګران دی او زه ولاړ یم دا وخت روان دی او زه ولاړ یم ژوندون مې ګران دی او زه ولاړ یم قاتلان راغلو تورې یې راوړې قاتلان راغلو تورې یې راوړې خوشې میدان دی او زه ولاړ یم من قاتلان راغلو تورې یې راوړې خوشې میدان دی او زه ولاړ یم او نسیم صاحب ته شعر ډالۍ چې ښاپېرۍ راغلې او زه یې ښکل کړم ښاپېرۍ راغلې او زه یې ښکل کړم خلک حیران دی او زه ولاړ یم نه ښاپېرۍ راغلې او زه یې ښکل کړم خلک حیران دی او زه ولاړ یم او تلاوت کېږي سترګې مې نم دي تلاوت کېږي سترګې مې نم دي د اور بیان دی او زه ولاړ یم مننه تلاوت کېږي سترګې مې نم دي د اور بیان دی او زه ولاړ یم سرود غږیږي جونه ګډیږي سرود غږیږي جونه ګډیږي رنګین دالان دی او زه ولاړ یم او فیصله وشوه جرم ثابت شو فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم مننه فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم په تا سپرلی دی او ته روان یې په تا سپرلی دی او ته روان یې په ما خزان دی او زه ولاړ یم مننه یو غزل نه مخکې بل یو غزل احمدالله لاله دې ډالۍ چې ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر مننه ته د ارمان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر زه د زندان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر او لاندې یې څه کیږي او څه روان دي غلی ښیم لاندې یې څه کیږي او څه روان دي غلی ښیم پاس د قرآن په دیواله باندې جوړ شوی تصویر مننه او بلها بدرنګه دی د وینو نه بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي بلها بدرنګه دی د بریتو نه یې وینې څاڅي زموږ د خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر مننه او نزال الله خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځوو د یو انسان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر مننه او دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې دانشه ژوند دومره بدرنګه دی په دې دور کې لکه شیوران په دیواله باندې جوړ شوی تصویر تاسو په یاد باندې روان یو څو شعرونه یم چې دا چې ستا د سترګو نم دی دا چې ستا د سترګو نم دی دا زما په زړه کې غم دی ته زما د ژوند کمی یې ستا په ژوند کې څه شی کم دی دا پیزوان د شونډو لره که څوک به وچي چې لړم دی دا چې ستا د سترګو نم دی دا زما په زړه کې غم دی ته زما د ژوند کمی یې ستا په ژوند کې څه شی کم دی دا پیزوان د شونډو لره که څوک به وچي چې لړم دی بیا دې دواړه شونډې سرې که بیا د سرو ګلو موسم دی او ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی ستا په خوله کې بل څه نشته خو بس لاړم او زم دی چېرته بت دی او مندر دی چېرته خدای دی او حرم دی پیر صاحب چېرته بت دی او مندر دی چېرته خدای دی او حرم دی بس دا دوه مې دښمنان دي یو میزان دی بل غنم دی بس دا دوه مې دښمنان دي یو میزان دی بل غنم دی او په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی مننه په صنم کې مینه نشته خو په مینه کې صنم دی او په ټول کلي کې نارې شوې د دې بوټ د لاندې بم دی په ټول کلي کې نارې شوې د دې بوټ د لاندې بم دی ستا علاج په دوايانو او زما هغه په دم دی ستا علاج په دوايانو او زما هغه په دم دی ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي دا مرهم دی ستا په لاړو کې شفا ده دا دارو دي دا مرهم دی چې انسان دی په ما ګران دی چې انسان دی محترم دی څو نظمونه به د هغې نه مخکې یو غزل ویم چې یو ملګري فرمایش کړی چې مړه پوهېږه گزار دے یا دلتا یا
من مړه وای که گزار دی نو یا دلتا او یا هلتا اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلتا او یا هلتا دا ځل مزه ښه ټول مسافرو ته شعر ډالۍ چې دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زه زما ښه نه دی دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زه زما ښه نه دی زو یې څه دي خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلتا ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي پیر صاحب ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي شیخه منمه خمار دی نو یا دلتا او یا هلتا مننه وسیمه ښځې څه وکړو او دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زه زما ښه نه دی زو یې څه دي خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلتا ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نسکو دا حرام دي شیخه منمه خمار دی نو یا دلتا او یا هلتا او نظار لاله ته شعر ډالۍ چې ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی سیمه ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی مړه څه دي خو جویار دی نو یا دلتا او یا هلتا ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی مړه څه دي خو جویار دی نو یا دلتا او یا هلتا عبدالله لاله ته شعر ډالۍ چې دلته دار تیار کړئ ګنې هلته دار تیار دی دلته دار تیار کړئ ګنې هلته دار تیار دی هر پښتون اتل دار دی نو یا دلتا او یا هلتا مننه دلته دار تیار کړئ ګنې هلته دار تیار دی هر پښتون اتل دار دی نو یا دلتا او یا هلتا سمو دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو سمو دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو را په غاړه انتظار دی نو یا دلتا او یا هلتا قاضي صاحب دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلتا او یا هلتا نسیم صاحب زه دومره صبر خو به خدای نو بیخي له ما ونه شي زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلتا او یا هلتا هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلتا مننه هم یې دلته راله راکه هم یې هلته درنه غواړم ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ له ژوند پکار دی نو یا دلته او یا هلته یو څو شعرونه تازه دي چې د زلفو څوکې دي اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې د زلفو څوکې دي اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې او تا چې جانانه دوپټې غوښتې تا دې له غوښتې توره په تور باندې د تور کړه توریالي د وطن توره په تور باندې د تور کړه توریالي د وطن تا چې پرون د دوی نامې غوښتې تا دې له غوښتې توره په تور باندې د تور کړه توریالي د وطن تا چې پرون د دوی نامې غوښتې تا دې له غوښتې او ځان دې سینګار کړه نو ګلان ملان اوس ټول شرمېږي ځان دې سینګار کړه نو ګلان ملان اوس ټول شرمېږي تا چې د ګل په رنګ جامې غوښتې تا دې له غوښتې مننه ځان دې سینګار کړه نو ګلان ملان اوس ټول شرمېږي او تا چې د ګل په رنګ جامې غوښتې تا دې له غوښتې او کور دې پې جوړ کړو کاروبار له دې پې وده ورکړه کور دې پې جوړ کړو کاروبار له دې پې وده ورکړه او تا چې د خدای په نوم چندې غوښتې کور دې پې جوړ کړو کاروبار له دې پې وده ورکړه او تا چې د خدای په نوم چندې غوښتې تا دې له غوښتې یو څلور شعرونه اجازه دې چې د الله فضل دی جانانه ښه دی د الله فضل دی جانانه ښه دی او طبیعت مې لږ لږ د بېګانه ښه دی د الله فضل دی جانانه ښه دی او طبیعت مې لږ لږ د بېګانه ښه دی اوس راته مه وایه چې مرم درپسې اوس راته مه وایه چې مرم درپسې او تا راته نه ویل چې ستا نه ښه دی اوس راته مه وایه چې مرم درپسې او تا راته نه ویل چې ستا نه ښه دی او چې ستا په حسن زکات کېږي که نه چې ستا په حسن زکات کېږي که نه تپوس به وکړو د ملا نه ښه دی چې ستا په حسن زکات کېږي که نه تپوس به وکړو د ملا نه ښه دی او زما که منئ دا کوهې وباسئ زما که منئ دا کوهې وباسئ دغه د سوال لرې بارانه ښه دی زما مننه ډېره مننه
زما کمنې دا کوی وباسئ دغه د سوال لري باران ښه دی روان یو څو شعرونه یم چې که غلام دی که بادار دی که غلام دی که بادار دی دلته هر سړی شکمار دی ستړی ستړی انتظار دی زړه مې پروت درته په لار دی ما ته مه وایې چې څه کړي مینه کومه دا مې کار که غلام دی که بادار دی دلته هر سړی شکمار دی زړه ستړی ستړی انتظار دی زړه مې پروت درته په لار دی ما ته مه وایې چې څه کړي مینه کومه دا مې کار دی شیخه هغه انسان ویني دا چې خپل وجود پې بار دی شیخه هغه انسان ویني دا چې خپل وجود پې بار دی دا چې خپیا بلاخپې ګرځي دا ماشوم د چا ازار دی ساقي ګرم نه دی یارانو دا زما وینه خمار دی ساقي ګرم نه دی یارانو دا زما وینه خمار دی د مذهب سپینو جامو کې دا ملا هم خطاکار دی د مذهب سپینو جامو کې دا ملا هم خطاکار دی خو به بیا دهقان زنګېږي جوړې بیا د اوبو وار دی خو به مننه خو به بیا دهقان زنګېږي خو به بیا دهقان زنګېږي جوړې بیا د اوبو وار دی او ټک په زړه مې راغوټه شي ما ساتلی ځان له مار دی ټک په زړه مې راغوټه شي ما ساتلی ځان له مار دی دې دنیا کې بل څه نشته یو معیار بل مې ریبار دی دې دنیا کې بل څه نشته یو معیار بل مې ریبار دی زما وخت ورسه تېرېږي دا رباب دی او که ستار دی او چا ویل دانش شاعر دی دې ویل زه مړی وزګار چا ویل دانش شاعر دی دې ویل زه مړی وزګار دی ملنګه مننه ملنګه په کچکول کې دی روپۍ دي او کبل څه ملنګه په کچکول کې دی روپۍ دي او کبل څه او په غاړه دی جامې د ملنګۍ دي او کبل څه ته راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري مسافرو ته سیر ډالۍ چې ته راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري او ته راوړه په دې لاسو دي پولۍ دي او کبل څه مننه ته راوړه مننه ته راوړه په دې لاسو دي څه سپینې سپینې ښکاري او ته راوړه په دې لاسو دي پولۍ دي او کبل څه صاحبه ته لږ وخت څه ډېر ښکلی اواز راغی پیر صاحب ته شعر ډالۍ چې صاحبه ته لږ وخت څه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل صاحبه ته لږ وخت څه ډېر ښکلی اواز راغی ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل څه د بعضو بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل د بعضو بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دا یې نښانې د بندګۍ دي او کبل څه مننه دی بعضو بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دا یې نښانې د بندګۍ دي او کبل څه دانشه لر او بر در دا شعر حاجي صاحب ته ډالۍ چې دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي چې دا دي کرامات د شاعرۍ دي او کبل څه نو نظم یم چې دا گیم ښه کیلکولیټډ دی دا گیم ښه کیلکولیټډ دی ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوهه یو څوک حل وایو څوک نه وایو دا گیم ښه کیلکولیټډ دی ښکاره جاره خبره د موږ ټول ورباندې پوهه یو څوک حل وایو څوک نه وایي یو یې ورله راولي بل یې ور په نښه کړي درېیم پرې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کړي یو یې جنازه وکړي بل جنازه ښخه کړي څوک رسمي دعا وکړي څوک رسمي ژړا وکړي پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکړي غوغا وکړي داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه په چا وکړي بس ورځې وي جو تېرې شي او کیسې د سړي وي مننه یو بل نظم یم چې تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا په لاره کې ایښو دی ما ته بم استاد ویلي ما په لاره کې ایښو دی تا ته بم استاد ویلي ته خبرې په ما ګرانه دا زما استاد ترمیانه دشمني ده دا پسه د تربګني ده دا پسه ده دا د چا د لاسه جوړه ته یې هم د ژونده ویستې زه یې هم د ژونده ویستم راشه نن دې پوهومه دا کیسه درته کومه ته وړوکې زه وړوکې ته ناپوهه زه ناپوهه د ډیران په غاړه ناستو تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته یې ویل دا دې دشمن دی ما ته یې ویل دا دې دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم په نظمونو په ټپو کې په غزلو په مصرو کې په چاربیتو نمکو کې په جومات کې په حجرو کې کلیسا او ګودوارو کې د ایمان په جوړېدو کې د ګمان په غاړه ناستو تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته یې ویل تا ته یې ویل
دا د دشمن دی ما ته یې ویل دا د دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار شمه جانانه دا یو دوه پهلوانان دي ډېر بېرحمه انسانان دي یو ستا مشر بل زما دی هغه دوه ډزې چې وشوې یو په تا دی بل په ما دی ما به ستا د لاسه وژني تا زما د لاسه وژني او زما او ستا په مرګ کې هم د دغه خلکو ژوند دی مننه مننه ډېره مننه یو نظم ویم ډمه باندې مې لیکلی دی چې بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو رو به ګډېدله نرۍ شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راخوېدله چا شراب اوس کو نشه شو چا د چرسو لوګی راح که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادر یې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځۍ واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته وولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم محمودي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده مننه زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دای ووی او موسکی شوه او نری اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته یو نظم بل ویم چې کلمه ویم مسلمان یمه پیر صاحب کلمه ویم مسلمان یمه منونکی د قرآن یمه د لوی الله بنده یمه منونکی د هغه یمه د خاورې نه پیدا یمه بچی زه د هوا یمه زه څومره قیمتي یمه خو بیا هم دوزخي یمه کلمه ویم مسلمان یمه منونکی د قرآن یمه د لوی الله بنده یمه منونکی د هغه یمه د خاورې نه پیدا یمه بچی زه د هوا یمه زه څومره قیمتي یمه خو بیا هم دوزخي یمه باران د میکایل منم زه شان د جبرائیل منم زه روب د عزرائیل منم شپېلۍ د اسرافیل منم حابیل منم قابل منم لښکر د ابابیل منم د رحم د سوالي یمه خو بیا هم دوزخي یمه ادم منم هوا منم عیسی منم موسی منم ذبیح الله منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یمه خو بیا هم دوزخي یمه زه دین منم قرآن منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم زه دین منم قرآن منم زه ستا واړه یاران منم علي منم عمر منم صدیق منم عثمان منم د زړه نه اهل بیت منم مین په دوی بیخي یمه خو بیا هم دوزخي یمه زه مونځ کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونه د جهاد منم ابي داود ابن ماجه منم زه هره صحیفه منم ابو داود ابن ماجه منم زهر صحیفه منم صحیفه منم زواړه معجزې منم صحیفه منم زواړه معجزې منم ماران منم چینې منم ولیانو سلسلې منم د عقل نه خالي یمه خو بیا هم دوزخي یمه مننه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه د مصر د کوڅې کیسه د ښکلي زلیخي کیسه یوسف لیده د شپې کیسه په خوب کې د هغې کیسه په سور مور کې د ټال کیسه منمه د بلال کیسه مین په حبشي یمه خو بیا هم دوزخي یمه هورې شته غلمان به وي هورې شته غلمان به وي جنت کې شات روان به وي خوږې پستي اوبه به وي شراب به وي شوده به وي په خیال کې جنتي یمه خو بیا هم دوزخي یمه دوزخ به وي ماران به وي سور اور لړمانان به وي تیرې به وي تور تم به وي خولې به وي زکام به وي په تمه د خلاصي یمه خو بیا هم دوزخي یمه اخرې باندې یم چې دانشه ګناه نه کوم دانشه ګناه نه کوم هېڅ غم د دنیا نه کوم ستم زه په چا نه کوم غنم و لغلا نه کوم د ذکر ریا نه کوم د فکر سودا نه کوم د مکر ژړا نه کوم د کبر خندا نه کوم هېڅ غم زه د چا نه کوم بس دم په مولا نه
دانی سے گناہ نہ کوم اسلام د دنیا نہ کوم ستم ز پچا نہ کوم غنم و لغلا نہ کوم د ذکر ریا نہ کوم د فکر سودا نہ کوم د مکر جڑا نہ کوم د قبر خندا نہ کوم اسلام ز د چا نہ کوم بس دم په مولا نہ کوم یاران وای ولی ما خو بیا هم دوزخی ما زمانه لیونه کېږم نه سمایم راغې نه مخکې شدید نظم دا ډېر ما نه دی ویلی د هغې وجه چې ما په یو تناظر کې لیکلی خلک هغوی نورې معنې ورکوي د هغوی د خیال دی چې ګنده د بابا د فلسفې خلاف څه خبره ده همدغه ویم خو دا یوه خبره دې وي چې زما مطلب دا نه دی که نه چې د عدم تشدد فلسفې د خلاف زه د هغې پیروکار یم په دې ویاړم هم صحیح ده که نه چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه اوس کابل ته مزه بس رازه وینه بهیږي دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي پېښور په وینو سور شو او تازه وینه بهیږي ګرانه اوس کابل ته مزه بس رازه وینه بهیږي یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې دواړه مړه شو په ارمان کې د وختونو په زندان کې یو پښتون وزیرستان کې بل پښتون بلوچستان کې دواړه مړه شو په ارمان کې د وختونو په زندان کې په دیګرله پښتونخوا کې په کابل او په پکتیا کې د ورځې په رڼا کې ښه ښکاره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي په ګناه مو خبر نه یو چې په څه باندې مو وټني چې په بدو کې مړه کړو که په ښه باندې مو وټني په جرګو کې مو راټول کړي په جرګه باندې مو وټني څه ناڅه به راله څه ناڅه باندې مو وجني په اسلام باندې مین یو عقیده باندې مو وټني د هندو نه یې جدا کړو نظریه باندې مو وټني خپل برجونه یې ګزار کړه بهانه باندې مو وټني یو میلمه کاله ته راغې په میلمه باندې مو وچني یو میلمه کاله ته راغې په میلمه باندې مو وټني په چا ګرمه وینه ډنډ شوه په چا مړه وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دغه وینه به ودرېږي دغه وینه به وچېږي دغه وینه به جوشېږي دغه وینه به خوټکېږي دغه وینه به لنګېږي د ساینس اصول پرېږده د پښتو خبرې واورې د ساینس اصول پرېږده د جذبو خبرې واوره دغه وینه به لنګېږي بیا به بل خوشحال پیدا شي دی به بل مغل پدار کې بیا به بل شیرشاه پیدا شي دا به خپل دشمن مردار کې بیا به بل نجیب پیدا شي دا به څنګه څوک سنګسار کړي بیا به بل نجیب پیدا شي دا به څنګه څوک سنګسار کړي بیا به بل مانولا راشي وخت به بل غازي تیار کړي دغه وینه دې بهیږي دغه وینه دې بهیږي پښتنو بس به نځي لیونو بس به نځي د دې وینې د مستۍ نه د دې وینې د شوخۍ نه د دې وینې د سرخۍ نه بل کاروان د پیدا کېږي بل حیران د پیدا کېږي بل کاروان د پیدا کېږي بل حیران د پیدا کېږي د کوکنار ماتم به نه کوي د چینار ماتم به نه کوي د دې اوښکو سترګو د خمار ماتم به نه کوي د کوکنار بدل به اخلي د چینار بدل به اخلي د دې اوښکو سترګو د خمار بدل به اخلي د دې سرې وینې د جوش نه د تودې وینې د جوش نه دا په لارو کې چې توی شو هم د دې وینې د جوش نه شاعري به پیدا کېږي بل غني به پیدا کېږي شاعري به پیدا کېږي بل غني به پیدا کېږي پخوانی غني به نه وي لیونی غني به نه وي د حلوا دشمن به نه وي د ملا دشمن به نه وي د حلوا قصه به نه کوي د ملا قصه به نه کوي دا به نورې نغمې وایي بیا به سپورې نغمې وایي په نغمو کې به یې شور وي په نغمو کې به یې اور وي په نغمو کې به یې زور وي خو نغمې به د دهشت وي او نغمې به د وحشت وي د دې وینو د غیرت نه د غیرت چغه راخیږي او د دې غیرتي غږ سه د اجمل رباب ټنګېږي باباګان به رالړزېږي عالمان به راپاڅېږي د خپل قام سه به ودرېږي د جندلو مراخانه د روښان سله جوړېږي د پښتون فکر لمبه سرې لمبې ترې نه بلیږي شاعران به یوځای کېږي لیکوالان به راټولېږي د ساحل پتري کچکول د اباسین غاړې ته لوېږي پښتنو خیرات به غواړي پښتنو خیرات به غواړي د پښتو خیرات به غواړي دا زما د علم تنده د اظهار د پوهې پنګه راشه ټول پښتانه رنګه د شاکر د مینې رنګه بېرته راشه اتل جانه هېڅ دې جوړ نه کړل له جنګه بېرته راشه اتل جانه هېڅ دې جوړ نه کړل له جنګه وس یار در نظار شم ولې پرېوتې د شلنګه د صادق روښانه فکره د علم د غر نه دنګه و شاهکاره در نظار شم یه د ګران د در ملنګه یه ممتاز ذات د بنګه یه د خپل ځانه تنګه یه د خاص منصور ملنګه روغاني د غنمرنګه دا زما د علم تنده د اظهار د پوهې پنګه
راشه ټول پښتانه رنګه د شاګرد د مینې رنګه و ممتاز ذات د بنګه یا د خپل ځانه تنګ تا ته ویم غني غورځنګه و ترابه و ګل رنګه تا ته ویم غني غورځنګه دا زمان نارې ته اوري دا زمان نغمې ته اوري دا زما د مینې غږ دی دا د هغه وینې غږ دی دا په لارو کې چې توی شو په مردارو کې چې توی شوه د دې وینو د سیلاب نه انقلاب ته لار جوړېږي پښتنو د انقلاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د دې دومره لوی عذاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د الله د لوی کتاب نه انقلاب ته لار جوړېږي د وختونو احتساب له د ظلمونو دې حساب له د پښتون بچي نصاب له دې قانون او دې کتاب له به دا وخت په بیرته لږ شي بل انسان به دې پیدا شي قهرمان به دې پیدا شي پهلوان به دې پیدا شي بل افغان به دې پیدا شي باچا خان به دې پیدا شي بل افغان به دې پیدا شي باچا خان به دې پیدا شي خو په لاس کې بې نیزه وي تشدد به فلسفه وي دا سړی به ډېر بدل وي دا سړی به عجیبه وي پښتنو بدل باخلي د پښتو بدل باخلي د سوات د خویندو میاندو د سلګو بدل باخلي باجوړ کې شهیدان شو د سړو بدل باخلي په کابل باندې چې وشوي د حملو بدل باخلي د وزیرو د میسودو د شملو بدل باخلي فکر مه کوئ یارانو د روجو بدل باخلي د وطن د ټولو ښکلو پښتنو بدل باخلي د قانون ګریوان به نیسي د قانون ګریوان به نیسي که پښتون داسې یو نه شو د پښتون ګریوان به نیسي بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو بس یو څو ورځې دانشه انتظار دی دا به وکړو یو دوه څلور شعرونه ویم د هغې نه پس به دغه نظم ویم بیا به اجازه لرم سمه ده اجازت دی چې له مودو نه په عذاب یم ته وې واوه له مودو نه په عذاب یم ته وې واوه زه ویم غرق یم خراب یم ته وې واوه زه ویم کور د پښتون ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم کور د پښتون ړنګ شه ته وې ډېر ښه زه ویم سوی یم کباب یم ته وې واوه زه ویم ورک شم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم ورک شم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم وتې د نصاب یم ته وې واوه زه ویم ورک شم او رکېږم ته وې حد دی زه ویم وتې د نصاب یم ته وې واوه زبیر صاحب زه ویم زه لیونی کېږم ته وې آها زه ویم زه لیونی کېږم ته وې آها زه ویم دښته د قصاب یم ته وې واوه ما د استاد په یو ردیف باندې یو غزل لیکلی که اجازه یې هغه ویم چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتې دي کلیواله د یو لاس دي د بل خپې دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کړې دا بانې خو دې بانې دي کلیواله مړه پوه یم یاري را سره نه کړې دا بانې خو دې بانې دي کلیواله او خوښه ستا ده چې په دیس کې که په دیس کې دا پیالۍ دي دا کاسې دي کلیواله مننه خوښه ستا ده چې په دیس کې که په دیس کې دا پیالۍ دي دا کاسې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړې څه مورچې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړې څه مورچې دي کلیواله او حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله مننه حق حیران یم په غاړه دې ټوپک دی او په لاس کې دې تسبیح دي کلیواله او دا جامې دي د پنسې دي د پړکو د پاسه ټیک دي دا پنسې دي د پړکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دې اوږدې دي کلیواله دا پنسې د پړکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دې اوږدې دي کلیواله او څه خبرې ممتاز صاحب څه خبرې چې کومه نو یارېږم په اوږو مې فرشتې دي کلیواله څه خبرې چې کومه څه خبرې چې کومه نو یارېږم په اوږو مې فرشتې دي کلیواله ډېره مننه او هر یو کور پکې د قبر په مثال دی اوس خو کلي ادیرې دي کلیواله هر یو کور پکې د قبر په مثال دی هر اوس خو کلي ادیرې دي کلیواله او د بلها ولس خبرې را په سر دي حسرت صاحب د بلها ولس خبرې را په سر دي ډېرې ستړی کړم درنې دي کلیواله نظم ویم د هغې نه مخکې د غزل چې یو څو شعرونه ویم چې تاسو انتظار هم ډېر کړی لرې لرې نه مې راغلي یو بعضې ملګري وي چې ما 600 کیلومتر والي دي بعضې چې ما 1.5 سل نو ما راغلي نو زه هم درته لګېم هېڅ ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره ده ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره ده باچا او نظار صاحب پچا لږه زوروره ده باچا او پچا ډېره زوروره ده باچا پچا لږه زوروره ده باچا او پچا ډېره زوروره ده باچا او عبدالله صاحب هغه پیر چې پیرانی موریدان دي هغه پیره منجوره ده باچا هغه
پیر چې پیران دي مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا او د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره ده د دنیا ټول بختور ورته حیران دي دومره ډېره بختوره ده باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتاره د باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتاره د باچا او دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال که یوه توره بله زغره د باچا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال که یوه توره بله زغره د باچا او دا چې غوښې یې په لارو کې خرڅېږي دا جینۍ خپله نهاره د باچا دا چې دا چې غوښې یې په لارو کې خرڅېږي دا جینۍ خپله نهاره د باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتاره د باچا پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي اوتاره د باچا او عبدالله لالا دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا کیسه ګورې د بره د باچا دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه ده دا کیسه ګورې د بره د باچا او پیر صاحب هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره د باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره د باچا خبر یې ورځې کېږي چې رومان ته مې زړه کېږي خبر یې ورځې کېږي چې رومان ته مې زړه کېږي او خبر یې ورځې کېږي چې جانان ته مې زړه کېږي خبر یې ورځې کېږي په محراب باندې مین یم خبر یې ورځې کېږي په محراب باندې مین یم خبر یې ورځې کېږي چې اذان ته مې زړه کېږي امیر صاحب در نظار شمس روزه کې در سزم خو امیر صاحب در نظار شمس روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مې زړه کېږي امیر صاحب در نظار شم امیر صاحب در نظار شم مننه امیر صاحب در نظار شم سی روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یو قربان ته مې زړه کېږي ته خبر یې مننه امیر صاحب امیر صاحب در نظار شم سی روزه کې در سزم خو امیر صاحب در نظار شم چې روزه کې در سزم خو په ما کې مسله ده یې قربان ته مې زړه کېږي یو به پکې بله مو چې ویلې هله ډوبه شوم ځان باندې شیدا شوم ویلې هله ډوبه شوم ځان باندې شیدا شوم ویلې هله ډوبه شوم ځان ته مې زړه کېږي ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي ښایست دا ننګو دې په سرلو له ماتې ورکړه ښایست دا ننګو دې په سرلو له ماتې ورکړه او ښایست دا ننګو دې په سرلی لیونی کوي ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي باداره ته یې ګوره دا به خدای لیونی کوي دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کېږي روخان صاحب دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کېږي او دا خلک مړی ونازوي ژوندی لیونی کوي دانش هغه پورې چمته نوی ملا راغی دانش هغه پورې چمته نوی ملا راغی دانش دغه پاتې چم به دی لیونی دانش هغه پورې چمته نوی ملا راغی دانش دغه پاتې چم به دی لیونی کوي نظم یم چې زه به نه لیونی کېږم زه به بل وایي زمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه زمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه یې لاړ نه شې کښېنه ښه کتاب درله راوړمه زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدمه زه ښه ټیک شوه ځه صحیح شوه ځه ګلاب درله راوړمه زه چې د هورو دوه شعرونه یم چې د هورو او غلمانو د امالت ته بلها لارې دي د هورو او غلمانو د امالت ته بلها لارې دي په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلها لارې دي دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلها لارې دي دا لور دې سکول ته بوځه ښه دا لور دې سکول ته بوځه ښه دا لور دې سکول ته بوځه ښه په لور دې سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلها لارې دي څه ساده باده شډله کلیواله وخانجي څه ساده باده شډله کلیواله وخانجي خو بس دا و چې لیدو ته مې لیواله وخانجي قسم دې چې ګیله مې د غوږونو زنینه وه قسم دې چې ګیله مې د غوږونو زنینه وه قسم دې چې ګیله مې د دیواله وخانجي مونږه ټولو تاله راوړه تا یوازې کور ته ویوړه
مونږه ټولو تاله راوړه تا یوازې کور ته ویوړه دغه لویه برخه ستا وه دغه تاله وه خانجي او نظم یې بیا ورته اجازه لرم چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د مولیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کوم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم منه زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چې چړو ته د قصاب په تېخانه کې زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چې چړو ته د قصاب په تېخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا یې زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل شي دا د ړوند فقیر نغلا او هسې نه رانه لاس پرېږي بیا به خوله څنګه وازومه زه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونی کېږم مننه حاجي صاحب ته یو بند ډالۍ چې زه به نه لیونی کېږم چې 15 کاله وشو په یو ځای باندې ابادو چې مونږ خادو دیو ابادو چې دیو خادو مونږ ابادو که مو غم که مو خادي وه یو مو درد یو خوشحالي وه که خادي به وه جانانه دیو به ټول د سیل مه راغله او زمونږ سره به ګډ شو که به غم وه په موږ ګرانه دیو به ټول د سیل مه راغله تر اخیره به دوی ناست مونږ د دیو سره وو دیو زمونږ سره وو مونږ د دیو باندې ډاډه وو دیو په مونږ باندې ډاډه وو خو اوس بل وطن ته لاړ اوس خپل وطن ته لاړل د وطن ته تلو یې نه یم دې وطن له تل پکار و دا وطن آبادول و دا وطن خوشحالول و خو شړل یې پکار نه و او کنځل یې پکار نه و دا جګړې د دولت وې خو رټل یې پکار نه و زه له دې غمه دردېږم زه له دې غمه دوړېږم زه به نه لیونی زه به نه لیونی کېږم چې 15 کاله وشو په یو ځای باندې ابادو چې مونږ خادو دیو ابادو چې دیو خادو مونږ ابادو که مو غم که مو خادي و یو مو درد یو خوشحالي و که خادي به وه جانانه دیو به ټول د سیل مې راغله او زمونږ سره به ناست و که به غم و به مونږ ګرانه دیو به ټول د سیل مې راغله او زمونږ سره به ناست و دیو زمونږ سره و مونږ د دیو ورسره و دوی په مونږ باندې ډاډه و مونږ په دوی باندې ډاډه و اوس بل وطن ته لاړ اوس بل وطن ته لاړل د وطن په تلو یې نه یم دې وطن له تل پکار و دا وطن آبادول و دا وطن خوشحالول و خو شړل یې پکار نه و او کنځل یې پکار نه و دا جګړه د دولت په خو رټل یې پکار نه و زه له دې غمه دردېږم زه له دې غمه دوړېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم د شان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته حضرت صاحب زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته د خونخوار مارغه په خوا کې منګوټی د اوبو پروت دی څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تنده زیاتېږي څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تنده زیاتېږي خو د سر په بدله دي چې ورځمه نو مړ کېږم نه ورتلی شم نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلېږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس وي د بل خپه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې مننه ډېره مننه زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ پې لیکې دغه ټول تاریخ پرهر دی وینې مالګې زه په خپل پرهر کې پروت یم صرف دا زما ګناه ده چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما د صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زه به نه لیونی کېږم ګونه کېنې پیاندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کره یې بیا یې ځي چې وینم به بوږنېږم زه به نه لیونی کېږم چې ته نه یې ابۍ نه وي بابا نه وي ماما نه وي کاکا نه وي یاران نه وي خپلوان نه وي زه د چا په در کې کېنم زه د چا در ته خپل ویم دا چې ورځ په ورځ ختمېږم زه به نه لیونی کېږم
مننه زبا نه لیونی کېږم په مزغو مې دومره بوج دی چې خپل ځان را باندې بوج دی زه په ځمکه باندې بوج یم او اسمان را باندې بوج دی تا ته ډېرې مودې وشوې تا ته ډېرې مودې شمارم چا ته ډېرې مودې کېږي چا ته ډېرې مودې شمارم د دنیا نه را بهر شوم د ملا نه را بهر شوم تجسس تکل له بوتلم په تکل کې ناکام نه شوم پیر صاحب حقیقت ته وررسېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی مننه زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو شین توتي شو مبارک شه جنتي شو زما سپینه ګیره نور اسویلو سپینه پولی کړه دا دی نور بچی تیار دي درنګ سات له روانېږي او د دکان چلیږي دا دی نور بچی تیار دي درنګ سات له روانېږي او د دکان چلیږي د شرابو ګوټ حرام دی خو د وینو ارزاني ده د یو څو کسانو رات دی د یو څو کسو خاني ده دا وخت د ژرندې پل دی او زما په مرۍ پروت دی زه د خوار غنم دانه یم د اوبو په زور دلیږم زه به نه لیونی کېږم زه به دوه بندې نور وایم زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې لپې زهر دا بند ممتاز رضی صاحب ته ډالۍ شي زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې لپې زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنګ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډا ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډا ده بعضې وایي دا کافر دی بعضې وایي مسلمان دی بعضې وایي دا ملحد دی بعضې وایي خوږ انسان دی د زړه سره دی او جانان دی بعضې وایي دا یې کړي بعضې وایي دا یې وکړه بعضې وایي دا دروغ دي بعضې وایي دا رښتیا دي بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کړي چې بیخي به زما نه وي بې ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلا یې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم اخرې بندې یم چې زه به نه لیونی کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ غلي د شملو په مرۍ غلي زه له تا ځنې بېزاره ته زما ځنې بېزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګې ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره په شر یم ځکه ټول پرهر یم در په در یم او نهار یم د حساب نه مو وباسي د کتاب نه مو وباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه مو وباسي ته هم پوهه زه هم پوهه ته هم غلې زه هم غلې ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي یه دا نشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم ډېره ډېره مننه په اخر کې یو ځل بیا د عبدالله لالا صاحب تر ټولو ډېره زیاته ځان تاسو ټولو ته خواست دی چې د بابزاده دانش صاحب په ویاړ ودرېږئ او داسې چرچکې وکړئ د پښتو او پښتونولۍ دښمنان د دنیا په کم ګوټ کې تاسو د چرچک اواز د هغوی پورې لړ شي تاسو د چرچک اواز یې د هغې ټولو خلکو پورې لړږي چې پښتو ختمول غواړي پښتون ختمول غواړي ډېر خوند یې وکړ ډېر په خپل ځای کېنئ زه به عبدالله خان راغواړم تاسو ټول مېلمانه په خپل ځای کېنئ بیا وروسته به تصویرونه وباسو بیا به مېلاو وکړو ټول ملګري په خپل ځای کېنئ اخري کې عبدالله خان راغواړم ونه چې تاسو ټول ملګري په خپل ځای کېنئ ملګرو په خپل ځای